قدرمنو دوستانو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې نیکمرغه او ښې شېبې مو پیل کړي وي، د دې په هیله چې د تیرو درسونو څخه مو ګټه اخیستې وي او تیر درس کې مونږ د ناخالصۍ اغیزې وي چې د ناخالصۍ اغیزې په توکو باندې څه اغیزه لري، ناخالصي په توکو باندې څه اغیزه لرلی شي. خدای دې وکړي چې کورنۍ دنده چې تاسو سپارلې وه هغه مو ترسره کړې وي او د دې په هیله چې دغه درس چې زموږ د نن درس د اتم ټولګي فیزیک د درس موضوع مې ده د مالیکولونو د وضعیت پرتله کول او هم درس د فیزیک دی. د تاسو د کتاب په 23مه پاڼه کې دغه موضوع مطرح شوې ده او ستاسو سره غواړم یو ځای دا کار کړم. ګرانو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو ټولګیو کې هم تاسو د مادې په ځانګړو حالاتو باندې خبرې کړې، تاسو څه زده کړي وو، معلومات مو ترلاسه کړي وو. د بیلګې په توګه ویلی شم چې په تیرو درسونو کې هم موږ یو څه ناڅه اشاره درلوده دې ته چې جامد حالت کوم حالت د مادې دی، مایع کوم حالت د مادې ته ویلی شي او ګاز کوم حالت د مادې ته ویلی شي. د دې لپاره په تیرو ټولګیو کې تاسو پوره معلومات ترلاسه کړي دي، خو بیا هم د دې لپاره چې ستاسو په موضوع باندې حاکمیت زیات شي، هغه ستاسو څه چې تاسو لوستي دي ستاسو ذهن ته راشي، دا ستاسو سره یو ځای کاروم. اول وایي چې جامد څه ته ویلی شي. جامد هغه حالت د مادې دی چې هغه ټاکلی شکل او ټاکلی حجم ولري. یعنی جامداتو کې دا شرط ده چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم به لري او د جامداتو د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده. دا مو هم ویلو چې د ټولو مادو مالیکولونه په خپل حالت کې په خپل ځای کې د حرکت او خوځېدو په حالت کې دي، چې د جامداتو مالیکولونه هم په خپل ځای کې خوځېږي، لیکن د جذب قوه یعنی یو بل ته ډیر نږدې دي، ډیره زیاته ده نسبت مایعاتو ته. د مایعاتو د جذب قوه زیاته ده نسبت گازاتو ته. پس راځو جامدات باید تعریف کړو چې جامدات هغه حالت د مادې دی، جامد هغه حالت د مادې دی چې هغه کې ټاکلی حجم او ټاکلی شکل شتون ولري. دوام راځو وایي چې مایع څه ته ویلی شي. مایع د مادې هغه حالت ته ویلی شي چې په دې کې حجم یې ثابت وي لیکن شکل یې تغییر مومي. شکل یې د هر لوښي کې چې واچول شي د همغه لوښي بڼه یا شکل ځان ته غوره کوي. پس مایع یا مایعات هغه حالت د مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې ماده شکل یې متغیر یا تغییر بدلون منونکی او حجم یې ثابت وي. هغه حالت د مادې چې حجم یې ثابت او شکل یې متغیر وي د مایع حالت بلل کېږي. ګاز څه ته ویلی شي. د ګاز حالت، ګاز مو هم تعریف کړی و چې د ګاز د مادې هغه حالت دی چې په دې کې نه ټاکلی شکل ولري او نه ټاکلی حجم ولري. یعنی د ګاز حالت هغه حالت دی چې که لږ غوندې ګاز موږ په یو ظرف کې واچوو، ټول ظرف څنګه کې نیسي او حجم یې هم ثابت نه دی او شکل یې هم څنګه دی ثابت نه دی. دا د تیرو درسونو څخه زه متیقن یم چې ستاسو په یاد پاتې دي او په یاد یې لرئ. اوس په دې کتاب کې چې راغلی یو فعالیت دی، هغه غواړم چې ستاسو سره یو ځای ترسره کړم. د 23مه پاڼه د کتاب کې داسې یو فعالیت سترګو کېږي. تاسو وینئ دوستانو چې دلته 3 شکلونه ورکړل شوي دي. په دې فعالیت کې دا فعالیت د څه څرګندوی دی، د څه ښیي. 3 شکلونه راکړل شوي دي. په دې کې تاسو معلوم کړئ چې کوم شکل د جامد د مالیکولو په ډول دی، کوم شکل د مایع مالیکولونو ته ورته والی لري او کوم شکل د ګاز مالیکولونو یا د ګاز حالت ته ورته والی لري.
د تعریف څخه چې دا مو تعریف کړل، د جامد حالت مو تعریف کړل، د مایع حالت مو تعریف کړل او همدارنګه د ګاز حالت مو تعریف کړل. پس تاسو باید خپله اوس په دغه باندې پوه شئ چې کوم شکل د جامداتو دی د مالیکولونو دی او کوم د مایعاتو د مالیکولونو دی، کوم د ګازاتو د مالیکولونو دی. د دې لپاره چې موضوع رانه پاتې نشي او ستاسو څخه هم پاتې نشي، یو ځای باید ستاسو سره کار کړم، که نه باید دا ستاسو کورنۍ دنده شوی وای. هغه شکل چې په هغې کې د مالیکولونو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره کمه وي، هغه د جامد حالت دی. یعنی که موږ چپ طرف ته کتاب خپل مخ ته ونیسو، چپ طرف ته لومړی کیڼ لوري ته لومړی شکل هغه د څه شي دی؟ هغه د جامد د مالیکولونو دی. د جامد د مالیکولونو داسې تعریف کړی و چې مالیکولو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده. هغه څنګه کې په هر مالیکول په خپل ځای کې خوځښت او حرکت لري او څنګه دي د مالیکولونه یو بل ته ډېر نږدې واقع دي. دوهم هغې ته نږدې یعنی د منځ شکل، په منځ کې چې کوم شکل لري دلته، هغه د مایع د مالیکولونو څرګندوی دی. یعنی مایعات دوه خاصیته لري. یو دا چې مایعات و مالیکولونه یو په بل باندې د رغړېدو او د ښویېدو حالت لري. هغه یو په بل باندې څنګه کې رغړي یا ښویېږي، او دوهم نسبت هغه ته ګازاتو ته د د مالیکولونو ترمنځ واټن یو څه زیات دی. او دریم خبره چې پکې مهمه ده هغه دا چې که هر قسمت د مایع باندې موږ فشار وارد کړو، دا فشار د مایع په ټولو سطح باندې تقسیمي، چې په وروستیو درسونو کې د خدای رضا و انشاءالله په دې باندې به بشپړ خبرې کوو. او دریم شکل چې د ښي طرفه لومړی شکل کیږي، هغه د ګاز د مالیکولونو دی. یعنی د ګاز مالیکولونه څنګه دي؟ واټن یې ترمنځ زیات دی، تقریبا په آزاده توګه باندې هغه حرکت کولی شي. په آزاده ډول باندې هغه څنګه کې حرکت کولی شي. ښه، اوس باید دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې تودوخه څنګه یو جسم د جامد څخه په مایع او په ګاز د بدلیدو باعث ګرځي. دغه فعالیت ته په کتو سره باید موږ ووایو چې تودوخه څنګه کولی شي چې یو جامد جسم په مایع او مایع په ګاز باندې بدل کړي. په تیرو درسونو کې مو په دې هکله پوره په وضاحت سره خبرې کړې وي او څه ناڅه فعالیتونه او ازمایښتونه مو هم ترسره کړي وو. که هغه درسونه تاسو په دقت او غور سره کتلي وي او د هغې نه مو ګټه اخیستلې وي، انشاءالله دغه پوښتنې ته هرومرو تاسو مثبت ځواب ویلی شئ. یعنی تودوخه د دې باعث کیږي چې یو جسم ته ورکړي، د هغې ترمنځ هغه شته فضا یا واټن څنګه کي هغه زیاتیږي، انبساط کوي، حجم انبساط کوي، بالاخره د مالیکولو حرکت ګړندی کیږي، سرعت یې زیاتیږي او څنګه کولی شي حتی کولی شو همدغه حالت چې په هغو کې واټن د مالیکولو ترمنځ زیاتیږي او سرعت د مالیکولونو زیاتیږي، بالاخره کولی شي چې له یو حالت څخه په بل حالت باندې واوړي. کله چې یو جامد جسم ته تودوخه ورکړو، د جسم مالیکولونه انرژي ترلاسه کوي او د مالیکولونو سرعت یې شیبه په شیبه زیاتیږي. په یو خاص حالت کې مالیکولونه په هغه اندازه انرژي مومي چې کولی شي د ګاونډیو مالیکولونو د تړون له قید څخه آزاد او د جسم په منځ کې په آزاده توګه موقعیت ته بدلون ورکړي. یعنی تودوخه مو مخکې درسونو کې تعریف کړې وه چې دا خپله یو ډول انرژي ده. دغه باعث د دې کیږي چې هغه د یو جسم د مالیکولو ترمنځ شته فضا یا شته واټن څنګه که زیات کاندي او د مالیکولونو حرکت او د هغوی سرعت زیات شي. په دې حالت کې جسم نشي کولی چې خپل شکل وساتي. زموږ په اصطلاح جسم وایي چې ویلی شوی دی یا ذوب شوی دی او د مایع په حالت کې دی. که څه هم مالیکولونه د مایع په منځ کې په آزاده توګه حرکت کولی شي او یو خوا بل خوا ته تلی شي،
خو بیا هم د یو بل د تاثیر لاندې وي او نشي کولای چې په آزاده توګه د فضا هرې خواته حرکت وکړي. نو دا د مالیکولونو د وضعیت پرتله کول یا مقایسه کول دي یو له بل سره. ومو ویل لنډه دا چې ویلی شو چې د جامدو اجسامو مالیکولونو د جذب قوه خپلمنځي د جذب قوه زیاته ده او دوی په نږدې واټن کې یو له بل سره شتون لري او نسبت مایعاتو ته د جامداتو د مالیکولونو ترمنځ فضا څنګه واټن څنګه کم دی او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ واټن یا هغه فاصله زیاته ده. هغه مایعات یو په بل باندې رغړي مالیکولونه د دې توان او هغه قدرت لري چې یو په بل باندې ورغړي یعنې ښویېږي. دغه حالت د مایع د بهېدلو باعث کیږي چې مایع په حرکت راځي. او دریم د ګازاتو مالیکولونه څنګه دي نسبت مایعاتو ته په آزاده واټن کې شتون لري یعنی فاصله د ګازاتو د مالیکولونو ترمنځ نسبت مایعاتو ته ډیره ده. خدای دې وکړي چې د درس څخه مو څه زده کړي وي. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضر یم تاسو په لوی او بښونکي سپارم. مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړم د فصل او د څپیر کې وروستۍ برخه ده. دوه شیان به تاسو په نظر کې نیسئ. دا به ستاسو کورنۍ دندې وي چې یو د څپیر کې لنډیز به حتما تاسو زده کوئ او په یاد به یې زده کوئ او دوهم د تمرین حل دا ستاسو دنده ده تر څو چې په پوره موضوعاتو باندې تاسو حاکم شئ او د ټول څپیر کې موضوعات مو په ذهن کې کینی. د فصل د پای لنډیز او همدارنګه د تمرین حل دا ستاسو کار او ستاسو کورنۍ دنده ده. خدای دې وکړي چې دا په پوره دقت او غور سره ترسره کړئ. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضر یم تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه.